پلیس هولډر په فل حال تاسو لري زیات ضرور نه وي ځکه که تاسو فکر وکړئ پلیس هولډر د سوي چې تا یو ډیزاین کړی دی څوک چې ستا ویب سټ خلاصي مخکې لدینه چې هغه ډیټا هغه له شو کیږي نو یو څه لوډینګ کیږي نو د دې له خاطر چې هغه یوزر تنگ نشي نو د ستا تر څو چې سټ راځي نو د هغه نامخ کې به هغه پلیس هولډر راځي چې هغه به موږ په جاوا سکرپټ باندې کوو نو دا یو پلیس هولډر دی په الحال د دې صرف نظر شي ځکه دا موږ ډیر نه استعمالو زموږ ویب سټونو کې موږ دا ډیر نه استعمالو زموږ ډایرکټ کار کوو یا چې کله غټو پروجیکټ ځای نو تر هغه پورې به تاسو په دې شان پوه شئ دا بیا خپل کسټمایز ډیزاینول شي دا یو پلیس هولډر دی کارت کله چې کارت استعمالي دا پلیس هولډر کول شي د استعمال کې په الحال موږ دا نه استعمالو نو دې تیر شي پاپ اوور ترازو پاپ اوور هم یو څه د کار شی دی دا هم تاسو کولای شئ استعمال کړئ مثال په دې بٹن کلیک کوم نو د موږ سره یو میسج راځي نو دا ویل کی پاپ اوور نو که چېرته دغه یو میسج شو کول غواړئ نو کولای شئ له دې څخه استفاده وکړئ نو دا به څنګه استعمالوي دا به استعمالوي چې بل دلته دا کوډ لیکل شوی دا به دې نه کاپی کړئ او را به شي دلته به پیسټ کړئ یوازې په دې به کار نه کوي که زه اوس کلیک کوم دا موږ سره کار نه کوي دې سره سره به څه کوئ دلته بره چې کوم جاوا سکرپټ کوډ لیکل شوی دی دا یو دا به هم دې نه تاسو وړئ دا به دې نه کاپی کړئ کاپی کول نور څه بل تر راشي لاندې سکرپټ ټیګ به واخلئ او سکرپټ ټیګ کې به دا پیسټ کړئ چې کله مو پیسټ کړو نو اوس به دا تاسو سره کار کول شروع کړئ ها دا کوم سکرپټ چې لیکي دا کوم چې د بوټ د پاپ اوور جاوا سکرپټ کوډ دی دا جاوا سکرپټ کوډ چې ته پیسټ کول غواړې همدغه یو کوډ دی دا به چېرته پیسټ کړې دا به هلته پیسټ کړې چې د جاوا سکرپټ د بوټ سټریپ چې کوډ بره وي نو دا به مخکې چې موږ جاوا سکرپټ دغه د بوټ سټریپ چې کوم جاوا سکرپټ فایل موږ لینک کړی دی د هغه فایل څخه به لاندې اچوي که دې نه تاسو بره واچو دا بیا تاسو سره کار نه کوي مطلب لومړی به د بوټ سټریپ چې خپل جاوا سکرپټ فایل دی هغه به لینک کوي هغه نورسته به د پاپ اوور چې کوم جاوا سکرپټ لیکل شوی دا به دې نه کاپی کوي د هغه نه لاندې به دلته تاسو واچوئ نو بیا تاسو سره دا کار وکړي نو دا تاسو روز فل حال کار کوي نو دې ته ویل کی پاپ اوور نو کدی کې تاسو چینجز کول غواړئ دا نو سخت کار نه دی دا یو بٹن یې اخیستی دی صحیح ده او بٹن کې ټایټل ورکړی پاپ اوور ټایټل نو که دا ټایټل بدلول غواړئ دلته وګورئ چې لیکلی دی پاپ اوور ټایټل نو په دې په ځای ته کولی شئ ورته ولیکئ چې this is my title نو دا سیو کړه او راشه کلیک کړه نو دا دلته به راشي چې this is my title که دا ویلیو بدلول غواړئ نو د همدې بټن دننه کې لیکل شوی دی نو دا چې دا ویلیو چیک ورله بدل کړه دلته راشه ډیټا بیس کنټنټ کې لیکل شوی دا یو دلته ورته لیکه چې this is my text ټایپ یې کړه راشه کلیک کړه نو ګوره دا this is my title this is my text نو دا شو موږ سره پاپ اوور د پاپ اوور نور سټایلونه هم شته سټایل نشته صرف پلیسمنټ دی ډایرکشن دی کې ټاپ ته وړل غواړئ کې رایټ ته وړل غواړئ کې باټم ته وړل غواړئ کې لیفټ ته وړل غواړئ نو خپل کلاسونه دي خپل کلاسونه موږ سره کوم دي نو زه به دلته وګورم چې خپل کلاسونه دلته موږ سره کوم دي او څنګه به تاسو استفاده کوئ نو دلته چې کوم کلاسونه دي اخیستي دي زه به دا ټول کلوز کړم دلته به وګورو داسې به راشو دا دی کلاسونه نه دي اټریبیوټ دی ډیټا بیس پلیسمنټ او ټاپ رایټ باټم لیفټ نو زه به داسې وکړم چې تاسو ته به دلته وښیم نو زه به دلته راشم دا چې ما کوم کنټینر اخیستی دی ته به زه لومړی ورکړم مارجن ټاپ 5 نو دا به لږ ځای دیز نه جدا شي نو دا جدا شو اوس دا کوم ځای نه راځي دا رایټ نه راځي رایټ نه راځي زه غواړم چې دا ټاپ نه راشي نو ټاپ نه چې راځي زه باید چیک کوم یو اټریبیوټ اخلم اټریبیوټ د څه په نوم دی ډیټا به لیکې فاصله به ورکړې بیس به ورکړې بیا به لیکې پلیسمنټ او پلیسمنټ کې به ویلیو چې ورکړې که د ټاپ ورکو نو ستا چې کوم دا پاپ اوور دی هغه به ټاپ نه راځي ډیټا پلیسمنټ زه به دا پلیسمنټ وګورم مانه به سپیلنګ کې څه مسله وي زه به دا دیز نه کاپي کړم دیز نه ډیټا بیس پلیسمنټ کاپي او دلته به پیسټ کړم اوس صحیح شو څنګه صحیح شو ډیټا کې ډي پاتې باټم صحیح دی بره ځکه نه راځي بره موږ ساحه نه لرو ښه چې بره موږ ساحه ولرو بیا راځي نو ګوره باټم ما ورته ولیکو نو ګوره باټم ته راغی که زه راشم ورته ولیکم چې اینډ او سیو یې کړم کلیک کړم دا به موږ سره چېرته راځي دې طرف نه اصل کې دا دې طرف نه موږ سره راغی ساحه نشته نو نه ښکاري موږ سره او که چېرته راشم ورته ولیکم چې سټارټ نو سټارټ نه مطلب دا چې رایټ طرف نه راشي نو ګوره دا موږ سره رایټ طرف نه راشي که نه یار نه اینډ نه راځي موږ سره یو چې دی موږ سره ټاپ دی ټاپ نه چې دی دا به موږ سره بره نه راځي خو بره ساحه نشته یو چې دی موږ سره باټم دی باټم به لاندې نه راځي نو لاندې ساحه چې دا به لاندې نه راشي او که زه راشم ورته لیفټ ولیکم سټارټ به نه لیکې او اینډ به نه لیکې لیفټ ورته ولیکم نو دا به موږ سره لیفټ نه راشي نو دا رایټ نه راغی څنګه چل دی ډیټا پلیسمنټ رایټ کاپي پیسټ
دا رائټ شو او ډیټا پلیسمنټ لیفت. دا لیفت شو. نو دلته به هم د ساحې مسله وي. که زه راشم دلته ورته ولیکم چې دلته زه راشم ورته ولیکم جسټیفای کنټینټ سنټر او دلته زه راشم ورته ولیکم چې MD5 دا به سنټر ته راشي. نو صحیح شو. ساحې مونږ سره نه وي نو دا ما برابر کو اوس مونږ سره راځي. ټاپ نه به اوس هم نه راځي ځکه ټاپ کې مونږ سره اوس هم ساحه نشته. نو دلته ما چې لیفت لیکلی دی نو ګوره دا مونږ سره کوم ځای نه راځي لیفت نه راوځي. که زه ورته رایټ ولیکم نو اوس به کوم ځای نه راځي اوس به دا مونږ سره رایټ نه راځي. او که زه ورته باټم ولیکم نو دا به مونږ سره باټم نه راځي. نو دا اوس مونږ سره باټم نه راغی. او که ټاپ نه ورکول غواړو نو ټاپ کې ساحه موجودي بیا تاسو سره راتلی شي. نو دا مونږ سره د پاپ اوور خبره ده چې تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. بل چې دی مونږ سره پروګرس دی. پروګرس دغسې مونږ سره شیان دي چې تاسو کولی شئ چې کله یو ایمیج اپلوډ کول غواړئ او هلته تاسو ښودل غواړئ چې ایمیجونه اپلوډ شوی دی پروګرسونه روان دي نو تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. یا تاسو یو میډیا پلیئر جوړ کړی دی هلته چې هغه خط روان وي ستاسو د ویډیو نو هغه لپاره هم استعمالولی شئ. مختلفو طریقو لپاره تاسو کولی شئ له دې ډیزاینونو څخه استفاده وکړئ. نو چې کله استعمالوئ صرف به دلته یو کوډ تاسو کاپي کوئ. دا چې دی مونږ سره څو دانې دي 4 دانې دي 5 شپږ دانې دي. نو دې تاسو یو کاپي کړئ. مثال زه دا یو کاپي کوم کاپي کول وروسته به راشي او دلته به پیسټ کړئ. صحیح یې کړه راشه نو دا تاسو سره راغی. دا اوس مونږ سره فل ذکر راغلی چې ویډیو له څو ټاکلی دی 100% ټاکلی. که زه دا 50 کړم دا مونږ سره 50 راځي. نو دا مونږ سره 50 راغی. همدا ډول چې هر یو سټایل تاسو استعمالول غواړئ مثال که دا لیبل والا استعمال غواړئ نو کاپي کړه راشي دلته پیسټ کړو دا سره به دا یو راځي. دا چې بیا څنګه بدلېږي هغه کار خو مونږ سره د جاوا سکرپټ دی. په فلحال مونږ دلته صرف د دې مثال ګورو. نو دا به دلته مونږ پیسټ کړو خو پیسټ کولو کې مونږ غلطي وکړه. زه به دا څه کړمه پروګرس دې ځای نه شروع دی او دا پروګرس دی دا به زه دې ځای نه لرې کړم او دلته به پیسټ کړم. صحیح اوس راشي نو دا ګوره مونږ سره 25% نو ویډیو 25% دی. که زه دا کړم 55 او دلته هم ویلیو له 55 کړم دا به مونږ سره 55 شي. صحیح یې کړم دا سره 55 شو. نو دا رقم شو او دلته مونږ سره په دې رقم هایټ هم وی کنټرولولی شي. که زه دا کاپي کړم دا وړوکی کاپي کول غواړم دوه دي مونږ سره یو دا دی یو دا دی. زه وړوکی کاپي کول غواړم او د دې ویډ درله ښیم نو دا ما دې ځای نه کاپي کړو دلته پیسټ کوم. سټایل کې هایټ څونه ټاکلی 1 پکسل نو د 1 پکسل همدغومره اندازه وي چې دلته تاسو شو کېږي. که زیاتول غواړم دا 1 پکسل چې که مثال دی 15 کوم نو دا به مونږ سره 15 پکسل شي. او که دې نه هم اضافه کول غواړم نو راشي که 25 یې که نو دا تاسو سره 25 پکسل شو. که دې نه اضافه کول غواړئ 55 یې که نو دا تاسو سره 55 پکسل شو. نو په دې طریقه هم تاسو کولی شئ هایټ کنټرول کې بیک ګراوند کلرز که بدلول غواړئ نو کوم کلرز چې مونږ ویل هماغه کلاسونه ولګئ. BG سکسس دی BG انفو ده BG ورننګ ده. نو اوس دا مونږ سره پرایمري ده ځکه دلته چې لګېدلی دی دلته ورته راغلی دی دلته کلاس نه دی لګولی نو بای ډیفالټ دا همدغسې وي. که زه دلته راشم ورته ولیکم چې BG سکسس او سیف یې کړم دا ګوره مونږ سره سکسس شو. او که زه راشم ورته ولیکم چې ډینجر نو دا به مونږ سره ډینجر شي. نو چې هر یو کلر ورکول غواړي ته کولی شي ورکړي. او بل دا دی چې مونږ سره دې رقم ته که سټایل غواړي نو دې لپاره بیا یو کلاس راځي پروګرس اسبار سټریپټ. دا به تاسو دې ځای نه کاپي کړئ کاپي کول وروسته راشئ د مین پروګرس کې نه دی دیم دننه کې چې کوم پروګرس دی په دې کې بیا پیسټ کړئ. دلته مو چې کله پیسټ کړو سیف به یې کړئ او راشئ وبګورئ نو دا به هم مونږ سره هماغسې سټایل کې راغلی. انیمیټډ که غوښتل غواړئ نو دې لپاره یو بل کلاس راځي د پروګرس بار انیمیټډ په نوم باندې دا به هم دې ځای نه کاپي کړئ او چېرته به یې پیسټ کړئ همدې ځای کې بیا پیسټ کړئ. فاصله به ورکړئ پیسټ به یې کړئ سیف به یې کړئ او دا ټکي به دې ځای نه لرې کړئ. سیف اوس راشه وګورم دا به هم تاسو سره انیمیټډ شوی نو دا تاسو انیمیټډ والا. نو دا مونږ سره د پروګرس خبره ده. پروګرس نه وروسته چې دی مونږ سره لاندې شی دی دا پرېږدی دا دونه خاص شی نه دی. سپینر ته راشئ. سپینر مونږ سره دغسې انیمیشنز دي. تاسو که فکر کړئ کله چې سیف بټن باندې کلیک کوئ یا ایډ بټن باندې کلیک کوئ مخکې د دې چې ستاسو ډیټا ایډ شي نو هلته لوډینګ روان وي تر څو یوزر په دې پوه شي چې ډیټا روانه ده. نو هغه لپاره که ستاسو سپینر په کار وي بس دغونه کوډ دی دا دې ځای نه کاپي کړئ خپل ایډیټر کې واچوئ تاسو سره به راشي. هر یو کلر کې تاسو غواړئ دلته موجود دی دا دونه کوډ چې لیکلی دا ټول یو نه دي. دونه چې دی د دې لپاره دی دومره چې دی د دې بل لپاره دی او دومره د دې بل لپاره دی. صرف کلر یې بدل کړي دي. بس کلر ته ګورئ دلته لیکلی ټکسټ سکسس لیکلی دلته ټکسټ ډینجر لیکلی بس هر یو چې ستاسو په کار وي دې ځای نه ویسئ حال در ور واچوئ. او که دا سټایل ستاسو په کار وي نو دا کوډ دې ځای نه کاپي کړئ هلته واچوئ او کلر ملر ورله بدلولی شئ. دلته وګوره ټکسټ ورته سیکنډري لیکلی دی ټکسټ پرایمري لیکلی دی تاسو ورته ولګوئ ستاسو کار به وشي. الاینمنټ ملاینمنټ خو دا ټول مونږ ویلي دي. فلکس مونږ وویل جسټیفای مسټیفای دا ټول مونږ ویلی دی او ټکسټ الاین دا خبرې مونږ کړې دي. فنډ سایز چې دی نو سایز هم مونږ څو ځلې وویل چې اسم دی مونږ سره LG ده مونږ سره هر یو تاسو استعمالول غواړئ تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ.
دا ځکه زر زر وایم چې دا بدلون تاسو خاص نه استعمالوئ که استعمال هم کړئ نو بیا په دې پوهېږئ دا ډېر اسانه دي او ټوسټ چې دی نو ټوسټ کې موږ سره دا شي دا رقم ته میسجونه که تاسې په خپل ویب سایټ کې ښودل غواړئ مثال ګوره په دې کلیک کړم دلته ګوره موږ سره میسج راغی نو په دې طریقه که میسج شو کول غواړم دا کوډ دې نه کاپي کړئ کاپي کول نور سره راشي دلته پیسټ کړئ خپل ویب سایټ کې چې پیسټ مو کول د تاسو سره بټن موجود و ضروري نه چې دا بټن وي ته ویب سایټ کې دا شي هر څه طریقې سره په خپل چې ویب سایټ لوډ کیږي دا میسج شو شي بل څه طریقه ته لګولې په هر طریقه چې تو غواړې ته کولای شي نو چې کله په دې کلیک کړئ نو تاسو باغ میسج دلته شو کی خو بای ډیفالت دا کار نه کوي د لپاره بس کوي د لپاره به بیرته راشي د بوټسټرپ سایټ ته بوټسټرپ سایټ ته راتلو سره لاندې راشي دا جاوا سکرپټ کوډ دی دا به دې نه کاپي کړئ کاپي کول نو سره راشي او دلته به پیسټ کړئ دا کوډ بدل کوم دلی په ځای به هغه پیسټ کوم پیسټ کا راشي اوس کلیک کنو تاسو به هغه ټوسټس دلته راشي نو دا موږ سره ټوسټ خبره ده په جاوا سکرپټ ته دغه کې دا هم تاسو استعمالولای شئ او بل موږ سره ټول ټپس دي نو ټول ټپس چې دي موږ سره دا رقم میسجونه دي ګوره چې کله په دې ودرېږي دا ټول ټپس ویل کی ګوره نو کدا تاسو شو کول غواړئ دا هم تاسو کولای شئ استعمال کې په دې ټول ټپس کې تاسو هر څه شولای شئ ډیزاین دلته موجود دی مثال دا بٹن د موږ سره دا بٹن ما دې نه کاپی کړه او راغلم دلته مې پیسټ کو سیو میکرو او راغلم دلته فل حال دا موږ سره کار نه کوي کار ولې نه کوي ځکه دې هم جاوا سکرپټ کوډ دی بس دا کوډ به دې نه کاپی کړئ کاپی کول نو سره راشي دلته به پیسټ کړئ سیو کړه راشي او شکل په دې ودرې نو تاسو ګوره ټول ټپ شو کیږي نو دا ټول ټپ دې ټول ټپ ویلیو کوم ځنه بدلېږي نو دې ټول ټپ ویلیو کله تاسو ګوره ټایټل په نوم باندې دلته موږ سره اټریبیوټ موجود دي هر یو ټیګ ته تاسو کولای شئ ټایټل ورکړئ تر څو څوک په شپاراغه هوفر کې نو تاسو شو شي ګوره بای ډیفالت ایچ ټی ام ایل کې د سوي کله راشم یو بٹن واخلم انپټ واخلم او دلته ورټول کوم چې بٹن اجازه دا بخلر کوم یو بٹن اخلم او راځم ټایټل ورکوم چې سبمټ ډاټا او تر راځم په کلیک کوم چې کلیک نو ګوره چې کله په دې بٹن ودرېږم نو ګوره موږ د شی وي سبمټ ډاټا وي دغه استعمال دغه ډیزاین که تاسو بدلول غواړئ بیا تاسو بس کوئ تاسو به داسې وکړئ چې دغه شیان دې نه کاپي کړئ تر دې ځایه پورې دا دې نه کاپي کړه او راشه دلته پیسټ کا خو بوټسټرپ به تاسو سره لینک وي چې د پیسټ کو راشه په دې باندې ودرېږي نو ګوره هغه ټول ټپ په دې سیستم سره بدل شو صحیح شو نو دلته کوم ټایټل دی دا ټایټل ویلیو موږ بدل کړو دا ټایټل ویلیو بیرته بدل کړو ټول کې سبمټ ډاټا سیو کړه نو راشه په دې ودرېږي نو تاسو وی سبمټ ډاټا نو دا شو موږ سره خبره ټول ټپ او دا شو موږ خبره ده بوټسټرپ نو بوټسټرپ کې چې موږ سره د کار شانو هغه ټول ما تاسو ته تشریح کړو او د دې نه علاوه چې نور څه شان دي هغه تاسو کولای شئ خپل حق کې وګورئ د دې نه علاوه ډیر څه نه تشریح کېدای نشي ځکه چې د کې کېدای شي نور هم څه شان خو موږ نشو کولای چې ټول یو وګورو